سلام، ستړي مشئ. برېښنا په اونۍ کې څو مهمو خبرونو ته کتنه کوو. ننګرهار کې د برېښنا ولتاژ د تنظیم پیاوړتیا او زیاتې انرژي جذب اساسي ګام. د افغانستان برېښنا شرکت رهبري په نوښت د لومړي ځل لپاره د ننګرهار همیشه بهار سب سټیشن برېښنا ولتاژ پیاوړتیا، د برېښنا ضایعاتو مخنیوي او ټولو پیرودونکو ته د زیاتې او پیاوړي برېښنا ویش په مخه د 50 میلیونه افغانیو په ټولیز لګښت د 30 میګاوارو په ظرفیت د عصري کپاسیټر بانک نصبولو چارو پیل پرانیستی وشو. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس د هالنډ او چین هیوادونو پانګوالو د نوي کېدونکي برېښنا تولید پانګونې په اړه د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د دې دواړو هیوادونو پانګوالو افغانستان کې د لمریزې برېښنا انرژي تولید او د برېښنا شبکو تجهیزاتو چمتو کولو په اړه د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالبري عمر ته د ویډیو کانفرنس له لارې معلومات وړاندې کړل او په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا وښوده. دویم او پنځم جکشن او اړونده ساحو څخه د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس شپنۍ څارنه. په لازمینه کابل کې پیرودونکو ته د برېښنا عادلانه ویش او تخنیکي کارکوونکو چارو ارزونې په مخه د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالبري عمر شپه مهال له دویم او پنځم جکشن اړونده ساحو څخه لیدنه وکړه. مسلکي بستونو کې د وړ کسانو ګمارنې په مخه له لسګونو کسانو لیکنۍ ازموینه واخیستل شوه. د افغانستان برېښنا شرکت کارکوونکو چارو ریاست مسلکي بسونو کې د وړ کسانو ګمارنې او هیواد کې د وزګارتیا مخنیوي په مخه له لسګونه ګډونوالو لیکنۍ ازموینه واخیسته. د لیکنۍ ازموینې له پیل وروسته به د مرکې پړاو ته وړ کسان غورچاڼ او پایله کې به اړوند بسونو کې بریالي شوي کسان په دندو وګمارل شي.